کوي یا په ټیک ټاک یا په یو مجلس کې ما یادوي چې په دغه ژوند من کړوي هر ورځ من کړي هر ورځ من کړي قرآن وایي تاسو به خپل مور سره زنا کړي که بیا راځئ د ما په نامه باندې بیا تاسو یا لیک اخلئ یا فالورس اخلئ یا راځئ کومه ورځ مجلس ګرموئ دغه حالاتو ته تاسو کله د پای ټکی کړئ دغه حالاتو ته کله د پای ټکی تاسو کړئ دغه اوس حالات چې روان دي دغه جلۍ چې هغه دغه ما چې ویډیو شیر کړی د پرون مې شیر کړی نن پورې چې په ما کوم حالات تیریږي ته څه کوې دا کاغذونه او کمپیوټر ما ببینم ولې کار کوې دا مې شهید دی څومره خرڅوي ده چلو 10 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ خرڅوي راته 200 نه اخلي بیا څه کوې په دغه 200 باندې کور ته سودا کوم کور ډېر غریبان ولا ولې ښایسته دا ټول درنه اخلم ښه په 200 باندې سمه ده خو ما په چینج راسره نشته مایده راسره نشته نه ته دا ولې نه صبر ښه سمه ده دا ستا دی او دا نه غواړم نه زه وایم چې زما خور د پلاستیکونو په لاس کې نیولې د ډوډۍ ورته نسته د سړکونو کې ګرځي تاسو خویندې لرئ که نه لرئ تاسو نه زه کوم لورګانې لرئ خویندې لرئ و بېناموسو زه تاسو باندې چغه کوم اولادونه لرئ نه لرئ صاحب هغه ویډیو باندې تاسو په شیر کړه مورکې باندې په خدای قسم دې والله په بیل ما جوړې هغه مورکې څه وایي په کوم حالات کې خبرې کوي په خدای ما جوړې بخنه ډیره غواړم موږ نه حیا لرو نه عزت لرو په نوم افغانان یو نه حیا لرو نه عزت لرو موږ هغه بېناموسه خلک یو چې خپل حیا عزت خرڅو موږ هغه خلک یو چې په افغانستان کې درې رنګه بیرغ نیولي او خارج کړی شو افغانستان کې درې رنګه بیرغ د خپل لاندې کړی او خارج درې شو او درې رنګه بیرغ مو د اسمان سره نیولې موږ قسم دې په نوم افغانان ولا کوزه موږ نه بګیدا نه کوي قسم دې چې ما نه بګیدا نه کوي ما د ورونو نوبت ونیو او زه زړه باندې ډېر د سیاغې موږ نه بګیدا نه کوي موږ قسم دې کستا په مړی باندې ما وژړل ستا مړی باندې نه زه د افغان په مړی نه ژاړم زه د افغان په غیرت نه ژاړم زه د افغان په ناموس نه ژاړم زه ځان ته افغان یم زه ځان ته پښتون یم تنه لته شي او په ما ده شي الکوزه ورور السلام علیکم الکوزه صاحب ارمان خان مهرباني ورور جان زه خبره د خلاص کا زه بیا ستا نه بعد بیا خبرې وکم